راځو نن په CSS کې په ټیبلز باندې خبرې کوو چې ټیبل څه شی دی او څه ته ویل کیږي او څنګه ټیبل کولی شي جوړ کړو. خو مخکې له دې چې ټیبل باندې خبرې وکړو، مطلب ټیبل په CSS کې کوم پراپرټیز لري، اول باید په دې باندې ځان پوه کړو چې ټیبل ویل کیږي څه ته او ټیبل څه شی دی. د تاسو چې وینئ دا یو ټیبل دی او په دې کې زموږ سره آیډیز، نیم، اف نیم مطلب فادر نیم، ایج، کلاس دا شو کېږي. دې ته هیډینګز ویل کېږي او لاندې دا د ټیبل ډیټا ده. که تاسو نه څوک تپوس کړي چې ټیبل څه ته وایي، نو تاسو ورته ویلی شئ چې ټیبل د کلیکشن اف رو اینډ کالم، دې ته ټیبل وایي، مطلب د روګانو او د کالمونو مجموعې ته ټیبل ویل کېږي. اوس سوال پیدا کېږي رو چې څه ته وایي، کالم څه ته وایي. داسې دا عمودي چې وي دې ته کالمز ویل کېږي ورټیکلی، او داسې افقي چې وي دې ته څه ویل کېږي، دې ته رو ویل کېږي. بیا د هرې خانې ته د ټیبل کې د خانې دي، دې ته بیا سیلز ویل کېږي. نو که څوک درنه تپوس وکړي چې رو مطلب رو څه ته ویل کېږي یا مطلب کالم څه ته وایي، نو ته خو داسې ورته نه شې چې ورټیکلي که نه، مطلب ته به ورته بیا تعریف وایي. تعریف څنګه؟ بیا ته ورته ویلی شي چې د کلیکشن اف ورټیکل سیلز، د کلیکشن اف هاریزنټلی سیلز، بیا اټس کال ورټ اټس کال کالم رو، مطلب بیا تاسو داسې کولی شئ چې ورته وایي، ځکه دا تعریفونه دا شیان موږ په HTML کې ویلو. بهرحال راځو د دې پراپرټیز ته چې ټیبل زموږ سره په CSS کې دلته ما لیکلي دي how to add style in HTML table. مطلب HTML ټیبل ته څنګه کولی شو سټایل سیټ کو د CSS د پراپرټیز په واسطه، یعنی یوزینګ CSS پراپرټیز. دلته دا خبره ما ځکه داسې لیکلې چې ټیبل چې دی ټیبل په CSS کې نه جوړیږي. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ، CSS کې ټیبل جوړیږي نه، او نه په CSS کې موږ ټیبل جوړولی شو، بلکې ټیبل په HTML کې جوړیږي. ټیبل د HTML مربوط کیږي. په CSS کې دې ته موږ سټایلز کوو، مطلب په CSS کې چې کوم پراپرټیز موجود دي هغه پراپرټیانې د CSS چې دي هغه موږ دلته په ټیبل باندې څه کوو، اپلای کوو. اولنی زموږ سره چې دی بارډر دی، بارډر سپیسینګز دی، بارډر کلیپس دی، بارډر لی آوټ دی، کیپشن سایډ دی، امپټي سیلز دی، ورټیکل الاین دی، ود او هایټ دی چې تاسو یو ټیبل ته ود او هایټ ورکوئ. پډینګ څنګه کولی شي کو، او سیلز دی مطلب دغه سیلز ته تاسو څنګه کلر ورکوی شي، څنګه بیکګراوند کلر ورکوی شي، څنګه موس ور تاسو ایډز کوي. نو دغه ټول شیان موږ نن زده کوو. ښه راځم VS کوډ ته او دا پریکټیکل کار کوم درته. دلته زه راځم یو فولډر جوړوم، د تیر په شان دلته زه راځم، بیا دلته زه یو فولډر جوړوم او فولډر ته ما نوم ورکو 18 او دې ځای کې لیکم ټیبلز. صحیح ده چې تاسو ټیبل او په دې کې دننه زه یو فایل هم جوړول غواړم، په همدې باندې کلیک وکړه او د ځای کې نیو فایل index.html یو فایل مې واخیست. او دلته هم څنګه چې تاسو ندایه ولیکئ له کیبورډ نه انټر پریس کوئ، څنګه مې انټر پریس کړو کوډ په خپله لیکلی کېږي. ښه زه اوس غواړم ټیبل جوړ کړم. نو ټیبل خو تاسو پوهیږئ چې ټیبل څنګه جوړیږي، سمپل ټیبل ولیکئ او بیرته کلوز کړئ، ځکه HTML کې مو ویلو. بل ټیبل کې زموږ سره روګانې وي، بیا چې کله څو روګان یو ځای شي، مطلب هلته کې روګان یو څو کالمونه یو ځای شي، ټیبل ته نه جوړ شي. نو دلته زه لیکم TR مینس TR ټیبل رو، دلته لیکم TH ټیبل هیډ، دلته لیکم سٹار مطلب دا دی چې ما ته ضرب کا، سٹار ضرب کا چی شی TH ضرب کا، له چا سره ضرب کا، له 15 سره، مطلب ما ته 15 دانې TH راکا، 15 دانې هیډینګز یې راکړل. که تاسو غواړئ 3 دانې درته درکوي، که تاسو وایئ چې 4 دانې 4، که 10 20 څومره چې ستاسو په کار یو هغومره تاسو ته درکولی کېږي. صحیح ده. نو دلته فرض کې زه ورته لیکم چې ما ته 3 دانې راکا، تاسو ته به 3 دانې درکول کېږي. دلته لیکم ID مې ولیکله، دلته لیکم نیم، دې ځای کې نیم، او دې ځای کې زه لیکم فرض که کلاس. یو کار کوم، دلته زه راځم بروزر ته، ګوګل کروم بروزر مې خلاص کړ او دلته په ټیبل جوړولو خو تاسو پوهیږئ چې ټیبل څنګه جوړیږي. نو د هغې دپاره دلته زه یو ډیټابیس دی دا خلاصوم او ډیټابیس کې یو ټیبل دی، زه د دې نه یو ټیبل جوړوم. ګورئ ښه دې ځای کې زه راځم، دې ځای کې کټګوریز چې دي یا هم بوکس، دا یو ټیبل به جوړ کوم. ګورئ یا تاسو هر ټیبل چې تاسو جوړوئ دلته خو دا کار کوي. صحیح ده. صرف موږ CSS چې دی د سټایل لپاره یوز کیږي. دا ټیبل په HTML کې جوړیږي او په CSS کې تاسو دې ته سټایل ورکوئ. لکه دلته تاسو وګورئ ښه، زه چې دې ځای کې وګورئ یو بیکګراوند کلر یې اخیستی دی، یو فونټ فامیلي پې اپلای شوې ده، دې ځای کې وګورئ بټنز دي، که چیرې دې ځای کې وګوره 8 په نوم باندې یو بله بټن ده، دا HTML او د CSS کار دی. کله ګورئ چې موس لرې کړمه، موس چې وروړم دلته یو بیکګراوند لرې شو، بیکګراوند ختم شو او بارډر راغی.
بارډر مخکې نه خو هغه بیک ګراوند ختمیږي. صحیح ده. دا کار څنګه کولی شو؟ که زه په دې ایډ باندې کلیک کوم خو دا کار خو د HTML CSS دی نو خیر دلته زه دا کار کوم. ګورئ بوک نیم مطلب دا دی یو کتاب نوم دلته ولیکه. فرض کا فار ایگزامپل یو کتاب نوم ما ولیکه ENG1 مطلب انګلیش 1. دلته کې وایم چې دا انګلیش پسې کې راځي یا فرض کړه دې کې نه انګلیش نه فرض کړه زه به یې واچوم HTML5 2 مې ولیکه مطلب HTML5 یا فرض کې HTML5 مې ولیکه خو HTML5 2 لیکم ځکه چې شاید ما سره بل نوم HTML پر باندې شاید بل کتاب هم وي. HTML پسې کې راځي HTML چې دی دا په ویب ډیزاینینګ کې راځي. ویب ډیزاینینګ مې انتخاب کړه. ښه د دې لیکونکی څوک د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې د دې هغه لیکونکی څه کوي انتخاب کوي. زه ورته وایم لیکونکی د دې چې دی CR فورمولي دی. هغې نه بعد وایي د دې پبلیشر څوک دی په دې خبرو انشاءالله تاسو پوهېږئ که پوه هم نه شوئ دې کې زموږ اوس دپاره د سرکار نه لرو. سمپل یو کتاب چې څوک لیکي د هغې لیکونکی څوک دی پبلیشر یې څوک دی او مطلب کوم کټګوري کې راځي نوم یې چې دی دا شیان مهم وي که نه. دې باندې سیو باندې چې کلیک وکړم دا وګورئ HTML5 2 ویب کټګوریز دا شوه اترز دا شو پبلیشر دا شو. اویلیبل مطلب دا دی دا کتاب زموږ سره کتابخانه کې شته دی اویلیبل د چا نه ده وړی. په دې ډیټابیس کې ما دا ډیټابیس چې ما جوړ کړی دا مې داسې جوړ کړی که چېرته یو شاګرد یو کتاب یو ځل ویوړه یو کس ویوړه دویم کس نشي کولی چې همدا کتاب ویسي. ځکه صحیح ده چې ما سره دا کتاب 20 دانې دي 19 دانې اوس هم پاتې مثلا 19 اوس هم پاتې دي خو چې تر څو دغه کس دا بل کتاب نه راوړی دا نشي وړی. د کتابخانې نه باید 2 کتابونه په سیم نوم ونه وځي. هغه کتاب چې شاګرد وړی چې بیرته نه راوړی بیرته باید مطلب هغه چې نه راوړی نو بل څوک نشي وړی. ایډیټ ته که راشي دې ځای کې که نوم ته نه غلط شوی څه مشکلي نو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې نوم څه ورته چینج کوی شي. که زه بیرته بیک لاړ شم ډیلیټ چې دی که چیرې ډیلیټ کوئ ډیلیټ کولی شي او که چیرې کوم چاته ایشو کوئ که زه بک ایشو ته راشم نو دې ځای کې وګورئ زه دا بک ایشو کوم ګورئ دا سره څه چې دي دا کسان جریمه شوي دي. که زه ایډیټ ته راشم په ایډیټ کې تاسو ته ښکاري دا کس 2550 روپۍ جریمه شوی ځکه کتاب یې کتابخانې نه وړی دی بیرته یې نه دی راوړی. څوک کتاب ویسي او په یو ورځ پې تېره شوه 50 روپۍ جریمه کېږي. دا سیستم درته اخر کې جوړوم ډېر اسانه دی. صرف دلته کې زموږ د ټیبل سره کار دی دا ټیبل څنګه جوړېږي. نو که چیرې دا کتاب ته ایشو کې فرض کا بک ایشو ته راغلم دې ځای کې زه وایم یو کس راځي فرض کا اجمل رسولي په نوم باندې یو کس راغی او یو کتاب یې ویوړه HTML5 وګور 2 دانې دي HTML5 2 یې ویوړه او دا مې سیو کړه. مطلب دا چې دلته زه راځم چیرته بوکس ته راځم بوکس یا کټګوریز ته تاسو دې ځای کې بوکس ته راشئ دا وګورئ کتاب ما دلته کې وختي 8 که که نه دا کتاب HTML5 2 وختي اویلیبل که نه اوس دلته ماته لیکي ایشو. دې سره زموږ کار نشته. همداسې ټیبل څنګه جوړېږي دا څنګه چې تاسو ته ښکاري راځو دلته همدا ټیبل زه جوړوم. ښه دا ټیبل چې ته جوړی اول باید کله چې تاسو یو ټیبل جوړوئ که هغه تاسو په ورډ کې جوړوئ که په ایکسل کې جوړوئ که په هر چیز کې چې تاسو ټیبل جوړ په ګرافیک مطلب فوټوشاپ لستریټور هر چیز کې جوړوئ سمپل تاسو ټیبل باندې اول ځان پوه کړئ چې دې کې څومره روګانې ضرورت دی څومره کالم ضرورت دي بیا تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې جوړ کړئ. اوس راځو څو دانې ما سره څو هیډینګز پکار دي 1 2 3 4 5 6 7 8 زه باید 8 هیډینګز واخلم. زه راځم وعلیکم السلام دا هیډینګز دې ځای نه کاپي اخلم کنټرول C هیډینګز مې کاپي کړل راځم دلته څو دانې هیډینګز ول 8 دانې دا مې دې ځای نه لرې کړل دلته لیکم TH ضرب کا له 8 سره ځکه 8 دانې هیډینګز مې پکار دي. خو دلته زه غواړم یو شارټکټ یوز کړم هغه شاید ما سره کار ونه کړي ځکه دې ځای کې بک نیم 2 دانې دي بیا دا شارټکټ دې ځای کې وکړئ دا زموږ سره 2 دي سری نمبر نو دلته زه غواړم چې دلته داسې دې باندې خو تاسو پوهېږئ چې یو کلیک وکړئ کنټرول الټ ډاون ایرو کی پریس کړئ اوس به دا ټول لیکلی کېږي خو دلته ټول ځکه لیکل کېږي چې دلته کې پوره 8 رانقل که 9 مې اخیسته وی پیکس به راغلی خو بهرحال زه راځم دا لیکلی دې سره مې ریموو کړل تاسو بیا په خپله ولیکئ زه خو دې وجې نه لیکم چې زموږ هغه وخت ضایع نه شي. دلته راغلم دا ټول مې داسې پاک کړل دا بکس دی وي بکس نیم دی وي دې ځای کې د کتاب نوم راشي دا لیکل مې ریموو کړل. هغې نه بعد دا بکس نیم دې ځای نه پاکوم دلته کټګوري باید راشي دویم دا مې هم ریموو کړل به دې شارټکټ خو پوهېږئ چې څنګه ریموو کېږي دا مې هم لرې کړل. ګورئ زه اتر مطلب دغه کټګوري لرې کوم کنټرول الټ ډاون ایرو کی پریس کا ورته وایي دا راته ختم کړئ بیک سپیس سره ختمیږي دا لیکل مې انتخاب کړ دا مې هم دې ځای نه لرې کړل. تاسو په خپله ولیکئ صحیح ده تاسو کاپیانې مه اخلئ او دا لیکل مې هم دې ځای نه کړه ځکه زه داسې ځکه کوم چې تر څو مطلب زموږ وخت ضایع نه شي. اوکې دا لیکل مې هم دې ځای نه دا مې هم لرې کړل. دا پبلیشر ما الریډي 8 کړ دلته دا پبلیشر مې ختم کړ او دا مې هم دې ځای نه لرې کړل صحیح ده او دې ځای کې کنټرول الټ دا مې لرې کړل صحیح ده. دا ډیلیټ چې دی ډیلیټ به لرې کړم ایډیټ دی وي دلته به ایډیټ لرې کړم بس سمپل.
وګورئ زما سره هیډینګز جوړ شو رائټ کلیک کوم او که دا موږ لیکه شاید لږ وخت یې اخیستی وي شاید هم دومره وخت لګېدلی وي ځکه دلته ما نه مطلب ټول مې پیسټ شو ما نه دا اوس وګورئ زموږ سره دا ټول سیریل نمبر بک نیم کټګوریز دا ټول شیان راغلل بل که دې ډیټابیس ته موږ راشو زه دې ډیټابیس ته راځم ګورئ په دې ډیټابیس کې زموږ سره څه دي لاندې زموږ سره سیریل نمبر کې نمبرز لیکل شوي دي بیا بک نیمز دي بک کومه کټګوري کې راځي هغه شیان دي همدارنګه اترز دا اوس لیکو ښه د دې دپاره زه راځم لاندې یو بل ټي آر اخلم ټي آر مینس ټیبل رو او اوس دلته څو دانې ټیبل ډیټا واخلم ستاسو په نظر ولې 15 هیډینګ څو دانې مې اخیستي نو دا باید څو شي 8 صحیح ده نو دغه اوس اولینی زموږ سره چې د نمبر دی نو دې ځای کې زه لیکم نمبر مې له یو سلو یو نه شروع کړو ضروري نه ده هر څونه چې تاسو شروع کوئ کتاب نوم څه دی فرض کړئ کتاب نوم د HTML صحیح ده HTML 5 دی ښه بل دلته موږ ته وایي چې کومه چیز کې راځي زه ورته وایم چې په ویب ډیزاین کې شو فرض کړه صحیح ده ویب ډیزاین کې ښه بل زموږ سره آتز لیکونکی د دې څوک دی زه ورته لیکم عزیر دی صحیح ده همداسې لیکل کېږي او پبلیشر یې څوک دی پبلیشر یې سبا دی صحیح ده بل زموږ سره سټیټس دا دی چې دا کتاب زموږ سره اوس شته که نه شته اویلیبل دی که نه نو دې ځای کې تاسو هم اویلیبل لیکلی شئ او هم تاسو ایشو زه اوس دپاره اویلیبل دلته لیکم صحیح ده هغې نه بعد دې ځای کې زموږ سره لیکل شوي دي ایډیټ او ډیلیټ نو دلته زه لیکم ایډیټ او دلته لاندې ورته لیکم ډیلیټ مطلب تاسو کولی شئ دا کتاب ډیلیټ او ایډیټ کوئ دلته راځم ګورو نو دا وګورئ زموږ سره دا ډیټا هم دلته موږ سره راغله اوس دغه ټي آرز چې دی دا مې یو ځل ولیکه بیا وخت نه ضایع کوم چې بیا ټول ولیکم لامدې نه یو کاپي علم کنټرول سی لاندې مې دلته کنټرول وی که پیج مې کنټرول ایس کې دا دلته موږ سره راغی اوس زه داسې کار کوم د همدې کې چینجز راوړم دې دلته لیکم ID 2 شوه دا زموږ سره CSS 3 دی فرض کا دا زموږ سره همدا بس لیکونکي دا به زه چینج کړم صحیح دلته به زه ولیکم چې دا زموږ سره سراج او دې کې فرض کړه نوري زه ځان نه یو څو نومونه اچوم صحیح تاسو چار تاسو دا فرض کې تاسو سره دا اویلیبل دی دا وګورئ زه یو کار کوم تاسو بیا ریپیټ ما اچوئ زه اوس دپاره تکراري همداسې اچوم صحیح دی څو دانې اچوم چې موږ سره ټیبل جوړ شي بیا تاسو خیر تکراري داسې ما اچوئ اوس صرف نمبرز چینج کوم نور کتابونه شیان دي وي صحیح ده تاسو بیا داسې واچوئ چې ټول یو شی نه وي ما ته بیا واتساپ کې ولېږئ واتساپ کې یا ګروپ کې بیا واچوئ ټول صحیح ده همداسې یو ټیبل به تاسو هم جوړ کړئ بیا دلته کې ما ځینې شیان ریپیټ راوړل بیا تاسو ریپیټ مه راوړئ صحیح منظم ښایسته ټیبل به جوړ کړئ پیج مې یو پاتې دی لاندې ښه دا زموږ سره شپږ شو کنټرول اس دا وګورئ یو نه تر شپږو پر دا ښه ټیبل زموږ سره جوړ شو دا ټیبل دی اوس مشکلات دا دي چې دا زه داسې غواړم لکه څنګه چې دا دی همدغه شان سټایل زه کول غواړم په دې باندې هم دا سټایل اپلای کوم ښه دا سټایلونه چې په دې باندې اپلای کوې سمپل راست پیج سکرول کا او کوم د CSS پراپرټیز چې دي هغه هم پې اپلای کوو په دې ځای پورې خو موږ هم پوهېدلو چې ټیبل څنګه جوړېږي ځکه HTML کې ملو ټیبل څنګه جوړېږي TR څه دی TH څه دی او ټیبل ډیټا دا ټول شیان مو زده اوس په HTML کې موږ څه کار کوو موږ به هر څه په TD کې لیکل په دې کې ضرورت نشته تاسو په DD کې ولیکئ د دې لپاره تاسو کولی شئ یو بیروني فایل واخلئ یا هم په هیډ سیکشن کې ولیکئ تاسو بیروني یو فایل ورته واخلئ زه دلته په هیډ سیکشن کې لیکم صحیح ده تاسو بیا دلته په هیډ سیکشن کې مه لیکئ تاسو به بیرون یو ایکسټرنل یو فایل ورته واخلئ دلته زه لیکم ټیبل ها زه غواړم سبا ته راته ووایه دا ټیبل سنټر ته راوړم چې شی وکړم ټیکس الاین سنټر ها ته څه وایې سنټر ته راوړم ټیبل ګورئ ټیکس الاین چې دی له نوم نه واضح معلومیږي هغه له ټیکس سره کار لري که زه ټیکس الاین لیکم راځم دې ځای کې زه یو کار کوم دا فایل چې دی دې ځای نه زه یو کاپي اخلم ځکه دا ما لایف سرور اوپن کړی دی که زه هلته کې لیکلو کوم کنټرول ایس کوم بیا تاسو ته هغه چینجز مطلب ډایرکټ سیو کېږي او موږ ته هغه چینجز نه ښکاري نو د دې دپاره زه راځم دې ځای کې زه لیکم ټیکس الاین سنټر پیج کنټرول ایس کوم ګور که زه دا ریفریش کړم ما سره دا ټیکس سنټر ته راځي ځکه ټیکس الاین ټیکس پورې تعلق لري ټیکس سنټر ته راغی تاسو ته ښکاره شو پوه شوي پې ټیکس سنټر شابسې مارجن ورته وایي مارجن چې شی آټو پیج کنټرول څنګه چې ریفریش شي سنټر ته راغی اوس غواړي چې له ټاپ نه لاندې راشي د ټاپ نه لاندې څه ورته ووایم سبا مارجن ټاپ د څومره شي څومره چې د زړه غواړي څومره چې ضرورت وي صحیح ده اوس مارجن ټاپ چې دی دلته مارجن ټاپ پیج کنټرول ایس کا مارجن ټاپ یو کار وکړه مارجن ټاپ دې ځنه کنټرول ایکس کا راشه ورته ووایه چې په ټیبل کې زما سره TH دي
او په ټیبل کې زما سره ټیبل ډیټا ده هغه ماته سنټر نه ښکته راوړه. دا ولې نه راځي؟ ځکه ریفرش کړی هم د وختي موږ ولې نه راځي. صحیح ده. دا بیرته هملته هم کار یې کوو. صحیح ده. زه چې ولې کار نه کوي دا صحیح و همدلته صرف پیج ریفرش کړه، پیج مو نه دی ریفرش کړی. صحیح ده. ما ویل کار ونه کړ نو ځکه مې ټي ایچ ټي ډي واچو دلته چې شم لیکل منفي د پاره برزي منفي برزي. اوس ګوره ښه دا مې کمنټ کو. زه غواړم دا ټیبل لږ بره لاړ شي. بیا د هغې دپاره موږ څه کار کوو؟ دلته کې زه ورته وایم 50 منفي 50 بیا به ما سره ټیبل نه ښکاري. بعضې وخت کې چې کله تاسو کارډز ګوري بره لاړ، بعضې وخت کې تاسو کارډز جوړوئ مثلا یعنې داسې یو څه که دلته راشم ګورئ ښه دلته زه تاسو ته یو څه وښیم. فرض که دا ډیپ دی. صحیح ده. دا عکس زه غواړم چې لږ بره لاړ شي. دا بیخي له دې بارډر سره صحیح راغلی. که دا تاسو لږ زوم کم دا وګورئ دا بارډر دی داسې دې ځای کې صحیح ده. زه وایم دا عکس دې د بارډر په مینس کې راشي، مطلب دلته دې دا عکس راشي. نیم د بارډر نه بری، نیم دی دغه ډیپ چې تاسو ته ښکاري نیم د دې نه بری نیم کتی. بیا دې ته موږ څه وایو؟ بیا دې ته موږ وایو چې ته داسې کار وکړه چې منفي شه. منفي بیا لږ بره ځي عکس ته منفي ټاپ. اوس دپاره موږ غواړو ښکته راشي. بیا د دې دپاره موږ لیکو 200. شاباس. دغسې کوم ځای پوه نه شي پوښتنه کوه ښه ریفرش. اوس وګورئ زموږ سره لاندې راغی. اوس دا به زه لږ دلته زوم کم. صحیح ده. بیا تاسو څنګه غواړئ دا ما خپله زوم که نو که تاسو سایز ورته کوئ ورته ډیفاین کوی شي. سایز باندې وروسته خیر خبرې کوو ویدو های ګډوډ دی نو دا به اوس منظم کوو. ټول منظم کوي خیر دی. دا وایي دا ټیبل زموږ سره ګډوډ ښکاري. ګډوډ ځکه ښکاري چې دې ته مونږ نه دي ویلي چې مطلب ته بارډر واخله. کله چې ته بارډر ورته واخلې دا منظم کیږي. اوس دلته زه راځم لیکم بارډر مې ولیکه 2 پکسله څومره چې ضرورت وي. صحیح ده. سالډ بلیک ما بلیک واخیست. که چېرته تاسو کله ورته ډیفاین نه کړي ډیفالټ به چی راځي سبا بلیک راشي دلته دا ریفرش کړي. اوس که موږ دلته راشو دې ځای کې وګورئ د دې په منځ کې لاین دي. اما صحیح شو څلور طرفونو ته لاین واخیسته. زه اوس وایم د دې په منځ کې دې هم زموږ سره څه شي د دې په منځ کې دې هم زموږ سره لاینز راشي. بیا د هغې دپاره موږ راځو دلته ټي ډي او ټي ایچ ته. ځکه ټي ډي او ټي ایچ دي که نه مطلب په دې کې زموږ سره یا ټي ایچ دي یا ټي. ګورئ که زه اول ټي ایچ واچوم ورته وایم ټي ایچ ته یو بارډر ورکه څونه بارډر ورته ورکه 1 پکسل سالډ ورکه. کلر ورته نه اخلم ډیفالټ خپله کلر بلیک اخلي. دا وګورئ زه وایم چې د نورو ته هم ورکه. بیا دا نور زموږ سره په څه کې پراته دي هغه ټي ډي کې پراته دي. بیا ورته ټي ډي پیج کنټرول ایس ریفرش زموږ سره راغله. اوس هلته ډیلیټ یو ځای کې مشکل شته چیرته دی؟ نه اویلیبل مو نه دی لیکلی. ښه یو دانه موږ سره شی کم دي. ګورې دې ځای کې زموږ سره اویلیبل دلته شته، دې ځای کې اویلیبل دلته راغلی. ښه دې ځای کې دا زموږ سره کټګوري دا شوه دا نوم شو. دې ځای کې یو نوم زموږ سره کم دی. صحیح ده. دا زما نه کوډ کې پاک شوی دی. صحیح دلته زه راځم ځکه دلته کې ما کوډ غلط لیکلی دی. ښه دا بیرته لږ سکرول کا دې ځای کې راشه ګورئ دې ځای کې دا ریمو کا دې ځای کې ورته ولیکه سراج او دې ځای کې ورته ټي ډي واخله ټي ډي کې دلته ولیکه نوري. اوس صحیح شو. له دې دواړو نه یو کاپي واله کنټرول سی ځکه د نورو کې زه اچوم چې تر څو زموږ وخت نه ضایع کېږي. دلته مې پیسټ کړه کنټرول ایس راځم دلته لاندې او د دې په ځای ما دلته واچو. که زه دا یو ځل وګورم چې ما سره صحیح شو که نه ښه صحیح شو. یو دانه اخري پاتې راشه اخري ته اخري ته راشه دلته دا کنټرول وي که کنټرول ایس ریفرش کا چې شی کم او هغه یو نوم یو ټیبل مطلب یو ټي ډي کم یعنی یو رو کم وه ځکه. ښه اوس دا زموږ سره داسې جوړ شو. راځو ګورئ دې ځای کې موږ اوس په بارډر باندې خبرې وکړئ. دا اوس ما تاسو ته بارډر ویلې. راځو بارډر سپیسینګ ته. بارډر سپیسینګ څه دی؟ بارډر سپیسینګ دا دی تاسو سپیسینګز درکوي. ګورئ که دلته زه راشم زه دلته ورته لیکم بارډر سپیسینګ. یو بارډر دی له بل بارډر نه سپیس واخلي. بارډر سپیسینګ څومره دي؟ زه ډېر ورکوم 10 پکسل تر څو تاسو ته فرق معلوم شي چې آیا کار کوي که نه کوي. 10 پکسل سپیس تم خیال شته سپیس یې واخیست. اوس دغه سپیسز دي زه راځم دلته زه ورته وایم چې دا خو صحیح شو دا سپیس یې واخیسته. زه دلته اوس ورته وایم بل ورپسې زموږ سره څه دي؟ بل زموږ سره کلیپس دي. کلیپس
بارډر کلیپس دوه ویلیو لري. بارډر کلیپس په خپله بارډر کلیپس یو پراپرټي ده او په دې کې دوه ویلیو موجود دي، یو د کلیپس په نوم باندې، یو د سپریټ په نوم باندې. سپریټ جدا ته ویل کېږي. مینس که چیرې دا تاسو ولیکئ که ونه لیکئ تاسو سره هیڅ کوم فرق چینجز نشو ځکه دا ډیفالټ ویلیو ده. او که چیرته تاسو ورته ولیکئ چې کلیپس او دا کمنټ کا لاندې ورته دلته ولیکئ کلیپس، اوس به تاسو سره دغه مطلب یو ځای شي، دا تاسو سره یو ځای کېږي. ګورئ یو ځای شو، ټیبل زموږ سره منظم شو. اوس صحیح ښکاري، هلته ښه نه ښکار کېده. اوس بل مشکل دا دی دا ډیټا له یو بل سره ګوري دغه ډیټا صحیح ده، دلته هم دا صحیح نه دی اویلیبل. ته وګوره ډېر داسې جوخت راغلي، څلور واړه طرفونه دي، لږ سپیس واخیستلی شي. سپیس پډینګ 8 پډینګ په نوم باندې دغه دی. 8 اسانه تاسو داسې ولیکئ 8 پډینګ نه لیکل کېږي، صحیح صرف ما تاسو سلایډ کې لیکلی پډینګ مارجن موږ ویلی چې څه شی دی. ورته هم یو 10 پکسله ورته ورکړه، دلته راشه پیج ریفریش کړه. څنګه چې ریفریش شي نو پډینګ څنګه ټیبل ټیبل پډینګ واخلي. نو زه دلته ټیبل کې نه لیکم، THTD کې ورته وایم THTD دې له څلور راڼو طرفونه پډینګ واخلي. صحیح ده. ریفریش اوس وګورئ ښایسته منظم راغی، ډیټا اوس صحیح لوستلی کېږي. مطلب مخکې څلور راڼو طرفونه ډېر داسې دا ما لږ زوم کړی ډیفالټ داسې ښکاري. صحیح ده، ما لږ زوم کړی. بیا تاسو کوی شئ خیر دی که نور هم تاسو مطلب سایز ورته کم زیات کوی شئ. ښه اوس داسې کار کوو چې دغه هغه چې دی دا هیډینګز چې دي دې ته زه یو بیکګراونډ ورکول غواړم. هیډینګز ته چې کله تاسو بیکګراونډ ورکوئ دې ځای کې سیمپل راشئ ورته ووایئ په ټیبل په نوم باندې زموږ سره یو ایلیمنټ دی، بیا په هغې کې زموږ سره TH پروت دی او هغې ته یو بیکګراونډ کلر ورکړه او بیکګراونډ کلر د بلو وي زموږ سره. هر کلر چې تاسو ورکوئ، ما دلته بلو ولیکه چې بلو ولیکم داسې کلر لیکل زما سره نه ښکاري. لیکل چې نه ښکاري راشه ورته ووایه ورته داسې کار وکړه چې دې ته یو وایټ کلر ورته ورکړه، وایټ مینس سپین. دا ریفریش کا څنګه چې ریفریش شي دا وګوره زموږ سره لیکل ښکاري. ښه اوس بارډر ته وګورئ، بارډر دې ځای کې هم سپین اخیستی دی. دا که تاسو چینج کوئ دا مشکل شي جوړ کړی. مشکل دا دی چې دې ځای کې ما لیکلی دی بارډر ورته ورکړه خو کلر مې ورته نه دی ډیفاین کړی. بیا ډیفالټ کلر بلیک و خو چې دلته تا کلر ورته سوري کلر دی وایټ ورته ولیکه مطلب سپین دی که هغه بارډر هم سپین اخلي. نو دلته بلو بیا نه ښکاري که نه دا به خو خیر بلو مې که بیا دې ځای کې مونږ سره نه معلومیږي. دې کې بلیک دی، دا لږ زوم کوي ګورئ. خیر ضروري نه دی دا ضروري نه چې موږ اوس همغسې جوړ کړو. بیا دا لاندې وګورئ، دا لاندې هم زموږ سره بلیک شول ځکه تاسو همداسې واخیست که نه. مطلب څنګه چې تاسو دا ما بیرته بلیک واخیست دا ستاسو کار دی، څنګه چې اخلي تاسو پورې ډیپینډ کوي. بیا تاسو څنګه چې جوړو ځان ته بیا همغسې جوړ کړئ. هغې نه بعد هیډینګز ته تاسو سټایل ورکول غواړئ یا فرض کا ټول ټیبل کې څه پراته دي سټایل ورکوئ، ورته هم فونټ فامیلي ورته سیټ کړه. فونټ فامیلي دلته راشي یو فونټ فامیلي ورته ورکړه کرسیو، یا تاسو هم بل ورځ موږ وویلې تاسو کولی شئ انلاین هم راواخلئ، ګوګل فونټس تاسو یوز کوی شئ. اوس زموږ سره کرسیو داسې ښکاري. که کوم بل سټایل پې اپلای کوئ هم کولی شئ چې اپلای کړئ. راځو نورې ډېرې خبرې زموږ سره په ټیبل کې پاتې دي. ښه لیاوټ ته راځو. ښه اوکې امپیټیسل اوکې دا ویدو هایټ چې دی لیاوټ ته راځو. دا بیرته زه لږ زوم آوټ کوم. ویدو هایټ کار دا دی چې تاسو دې ته ویدو هایټ ورکوئ. لکه دا ټیبل زموږ سره وړوکی دی، زه ورته هم دې ټیبل ته وید ورکړه. وید به زه دې بره سر کې واخلم، فرق نه کوي هر چېرته چې تاسو واخلئ. ښه خبره ده دلته ولیکل شي. دلته زه 300 ولیکم، 300 کم دی. ښه زموږ ټیبل اوس له 300 نه زیات ده، خو که دلته زه 300 ولیکم تاسو پیج ریفریش کوئ ګوره خراب شو، ښه نه ښکاري. بک نیم ته وګورئ ان لاندې راغی نو ډېر بد ښکاري. ورته هم دا دوو کې ورته ضرب ورکړه مطلب 600 کا نو اوس به لږ منظم او ښایسته ښکاره شي. ریفریش یې کوئ، ریفریش کېږي ځکه هلته تاک پیج لکه څه نه دی کنټرول اس کړی، دا کنټرول اس کا او دا ریفریش کا وشو خو اوس هم لږ دی، 600 هم لږ دی، 800 کا ریفریش یې کړه اوس صحیح شو. اوس هم زما په زړه زه وایم نه دی، وایي څونه غواړې مارې به زه 900 یې که بس زه به یې زر کم چې دیم بس چې دیم خفه نه شي. صحیح ده او ټیبل به هم لږ منظم راشي. اوس دې ته تاسو هایټ هم ورکوی شئ، هایټ هم ورته تاسو ډیفاین کوی شئ. که زه ورته هایټ ورکړم فرض کړم هایټ زموږ نه دی په کار ځکه ډیفالټ خپله واخلي. هایټ وید او مکزیمم منیمم موږ مخکې وویلې چې د دې کار دا دی که چېرې تاسو ونه لیکئ نو په خپله ډیفالټ اخلي، نو زه هم چې څومره ضرورت دی همغومره دې واخلي. خو په هر حال ما ورته 400 ولیکه، 400 بیا زموږ سره داسې راسي څنګه چې تاسو غواړئ.
کچېرې تاسو سره ټیکس وړوکی نه ښکاري نو تاسو کولی شئ چې دا ورته چینج هم کوي. صحیح ده. لکه دلته اوس خیر بهرحال صحیح دی. دې ځای کې اوس کوم څه چینجز ښه بیکګراؤنډ ویب ډیزاین سپیلنګ مو هم غلط لیکلی ښه. دلته زه راځم دې ته زه یو بیکګراؤنډ ورکوم. بیکګراؤنډ مطلب اچ ور به ورته سیټ کړم. زه هم کله چې زه موس ور وړم یو بارډر دی واخلي هر رو. دلته راځم لیکم ټي دا پیج سکرول کوم یا مخکې له اچ ور نه یو بل څه کار کوم. دا پیج سکرول کوم زه دلته راځم لیاوټ درته تشریح کوم. صحیح ده. فرض کا دا سبا دی وي دې ځای کې ما یو پیراګراف لیکل وکړل. څه مې وکړل؟ یو لس ورډ ما ایډ کړل. که زه راشم دا وګورئ ښه. اوکې دا مې ریفریش کړه. دا وګورئ زموږ سره څنګه شو. خراب نه بلکې داسې راغی چې دې دلته نوري مطلب دا نوم چې دی دې ځای کې لیکل شوی دلته لږ سپیس دا زیات شو. که لږ نور لیکلم زیات کم چې تر څو دا موضوع لږ ښه واضح شي. صحیح ده. دا پیج ریفریش زموږ سره لږ به زوم آوټ کم پیج. صحیح ده. دا اوس لکه دې ځای کې دا سیل چې دی دې کې ډیټا ډېره راغله نو دا نور هم دا ود د نورو مطابق دا هم جوړ شو. زه ورته وایم دې ځای کې موږ لیاوټ باندې خبرې کوو. لیاوټ مطلب دا دی لیاوټ ډیفالټ زموږ سره چې وي اټو وي. که ته اوس ورته وایې چې دغه یو دانه چې دی دا یو دانه دا رو چې څنګه دا مطلب ګورې دلته زه راځم یو بل کار کوم. دې ځای کې لاندې تاسو ته به دې ځای کې هله معلومه شي چې دلته زه لیکل لږ نورم ډېر وکړم. فرض که دې سره ما لیکل وکړل لورم 50 پیج مې کنټرول اس که دا ریفریش کوم. ګورئ زموږ سره دا ټیبل لږ نورم زوم آوټ کوم. زموږ سره داسې ښکاري. که چیرې دلته تاسو راشئ او دې ځای کې تاسو ولیکئ ټیبل لیاوټ سلایډ کې دې ځای کې ما نه غلطي شوې ده. ما دې ځای کې لیکلي بارډر لیاوټ. صحیح ده. دا غلط دی. بارډر لیاوټ نه دی دا ټیبل لیاوټ دی. صحیح ده. دلته راشئ دې ځای کې تاسو ولیکئ ټیبل لیاوټ. هلته ما نه سپیلنګ مسټیک شوی دی. دلته تاسو ولیکئ ټیبل لیاوټ. ټیبل لیاوټ اټو کچېرې تاسو ولیکئ اټو ډیفالټ دی. هیڅ کوم فرق تاسو سره نه راځي. هیڅ چینجز نه راځي. کچېرې تاسو پیکس ولیکئ پیکس مطلب دا دی ډیټا ته دې وکتلی شي. دې ډیټا ته دې وکتلی شي د دې ډیټا مطابق دی د دې نورو هم یا هر یو مطلب یوه رو کې د یو رو سایز څومره دی د نورو ته دې وکتلی شي د هغې مطابق د خپل ځان جوړ کړي. دلته کې زه پیکس لیکم بیا به تاسو د دې په ادب پوه شئ چې زما هدف څه دی او زه څه وایم. دا وګورئ د نورو سایز ته وګوره چې څومره و دا نور هم وګورئ زموږ سره هم دونه راغی. مطلب د ټولو سایز سیم راځي. مطلب ود سیم راځي. دلته اوس دپاره موږ ود پکس کړی دی. که چېرې دا ود ته پکس نه کړو نو څومره ساحه چې وي تر هغه ټول دغه اخلي. خو بهرحال یعنې دلته کې اوس دپاره که زه راشم دا خبره هم تاسو ته لږ واضح شي. ګوره دا مې دې ځای کې کمنټ کړه دا مې کمنټ کړه پیج کنټرول اس کوم ریفریش وګورئ مکمل ټول دغه داسې راغی. صحیح ده. خیر خو موږ اکثر موږ دا ډیفاین کوو ورته ځکه یو ټیبل چې موږ چې اخلو یو ویب سایټ چې هلته موږ سایز ورته ډیفاین کوو لکه څنګه چې دلته سایز ډیفاین شوی دی. ګوره وړوکی مطلب وی دی ورته دغه شی. خو بهرحال دا زموږ سره داسې ښکاري. نو پیکس دومره نه یوز کېږي. صحیح ده. پیکس ډېر کم استفاده کېږي. اصل کې اټو زیات یوز کېږي. نو که اټو تاسو ولیکئ که ونه لیکئ ډیفالټ هم زموږ سره اټو وي نو زه به داسې کار وکړم چې دا به زه اوس دپاره کمنټ کړم او دا پیج به ریفریش کړم. زه ورته ځکه چې موږ کوشش کوو چې زموږ ویب سایټ چې دی کله زموږ ویب سایټ کې ټیبلز جوړو ټیبل که څومره یعنې مطلب څومره چې ښه ښکاره شي موږ کوشش هغومره کوو یا موږ وایو چې څومره کم ځای ونیسي ښه دی. نو که زه چېرته پیکس یوز کړم زما دلته کې ټیبل ځای ډېر نیسي مانه نو څومره وړوکی ځای ونیسي مطلب کم ځای ونیسي دا ښه ښکاري که نه. بهرحال نو دلته زه داسې کار کوم چې دا ډیټا زه دې زه نه ریموو کوم. دا پیراګراف زموږ نه دی په کار صرف ستاسو د پوهې دپاره ما ولیکو چې داسې یو څه مطلب ټیبل یوز کېږي بعضې ځایونو کې بیا تاسو کولی شئ یوز یې کوئ. صحیح ده. مطلب ما تاسو ته ځکه درس مطلب ځکه مې درته دلته ویلې چې بعضې ټایم کې ضرورت پیدا کېږي نو دا خبره بیا تاسو ته یاد دی چې ټیبل لیاوټ کې زموږ سره پیکس اټو دی. اټو ډیفالټ دی او پیکس تاسو که ورته ورکړئ دا پیکس کېږي. زه به لږ زوم کم. زه دې ته بیکګراؤنډ ورکوم. هر رو ته یو بیکګراؤنډ ورکول غواړم. مطلب کله چې موس ورکېږي بیکګراؤنډ دی اخلي. دا څه دی دا هر یو دا چې دی په ټي آر کې اخیستل شوي که نه ورته یم ټي آر او منګه مخکې یو څه ویلي دا به راته څوک وایي. زه وایم دلته زه لیکم ټیبل او په ټیبل کې چې ټي آرز دي زه هم څنګه چې دې ته موس راوړم او دلته د یو بیکګراؤنډ راوځي دې لپاره به شی استفاده کېږي موږ مخکې ولي ایچ او آر. شاباسي. دلته راشه دې ځای کې ورته ولیکه ټي آر ډبل کوډ ایچ او آر. دلته ورته ولیکه ایچ او آر. ایچ او آر چېرته دی دا دی. ایچ او آر کې ورته ولیکه بیکګراؤنډ کلر. بیکګراؤنډ کلر دې چې وي ګرې دی والی. پیج کنټرول اس کا دا ریفریش کا.
بیک ګراوند کلر شته نشته موس راوړم بیک ګراوند کلر راغی دا وګورئ له موس ور سره تاسو سره بل دکې کلر څنګه او یو بل څه درته ښیم که په دې پوه نه شوې خیر دی ښه موږ بیا وروسته هم ویو چې ستا ځواب به هم حل شي او داسې به شي چې مطلب که پوهې پرې نه شوې خیر دی موږ سره یو دغه دی نیت NTH چایلډ په نوم باندې نیت چایلډ دې ځای کې تاسو ورته ډیفاین کوی شئ چې کوم روګان مطلب ټي آر دی که نه کوم ټي آرز یا کوم ټیبل رو دی مطلب دلته کې څه واخلي دا بیک ګراوند کلر دی واخلي نو دې ځای کې زه ورته لیکم داسې کار دی چې اوکې دلته به زه راشم دې ځای کې ورته ولیکم EVEN ایون ویلی کېږي چې ته جفت ته ورته وایم چې جفت ټي آرز یا جفت روګانې چې دي هغه دی دا بیک ګراوند کلر واخلي کوم بیک ګراوند کلر دلته تاسو نوم ولیکئ دا هغه چې دی ګری هغه هم ګری دی دا هم ګری ده که نه نه ښکاري زه به یو کار وکړم د ګری ته به لږ وایټ مطلب ورسره مکس کړم صحیح ده چې موږ سره دا فرق معلوم شي ګورئ ډیفالټ زموږ سره نه ښکاري یار نه ښکاري نه ښکاري پیج کنټرول اس کا نه هغه لږ نه تیز دی ګورئ ښه زموږ سره اوس هم نه ښکاري کنټرول اس ریفریش کړی دی دی ځکه مونږ لایو سرور سره عادت شو که نه چې پیج ریفریش نه کړو بیا زموږ نه هیر شي ښه بهرحال اوس دلته راشه دا پیج کنټرول اس کا او دې ځای کې نیت چایلډ بالکل دا هم صحیح دی پیج ریفریش کا ولې نالي ښه نه دی اخیستی که نه زه یو کار کوم دا زه لرې کوم صحیح تر څو مونږ ښه چې مې لیکلي دي ته سر دا پراپرټي وګورې ما چې لیکلي تاسو هم نه وایي نه دا وګورې دا چې دي بارډر کلر نو بارډر کلر سره زموږ څه کار دی نو خو بیا تاسو وایئ که نه چې ما غلط ولیکه خو تاسو راته وایئ زه وایم چې ولې کار نه کوي دونه پرې دغه مو کوو تاسو هم نه وایئ ګوره څنګه چې ریفریش کوم ما واخیست که نه تنها جفت واخیسته تا خو نه دی اخیستی دا اولنی زموږ سره طاق دی یعنې اول دا دویم دریم څلورم ګوره واخیست پنځم نه دی اخیست شپږم واخیست اووم بیا نه دی اخیستی که تاسو اتم واخلئ اتم یې ماخلي صحیح ده اوس اچ ورته راځو دا بیرته زه کمنټ نه وباسم ریفریش کوم پیج موس راوړه خو دا بیا داسې شي چې له دې نه که لږ ډفرنټ شي ښه وایي ښه دې سره به زه لږ وایټ مکس کړم دا به زه ریفریش کړم اوکې موس ورکړه دا کلرز چې دی دا زموږ سره دا اوس ایچ ور والا چې دی دا دونو تیز نه دی او دا ګری لږ تیز دی دلته نه ښکاري که چېرته دا دواړه کلرونه سره چینج کوي بیا به دې نور دې کې به هم چینجز راځي صحیح دلته مې دا دلته راوړو او دا مې له دې څخه کنټرول ایکس کو دا مې دلته راوړو پیج مې کنټرول ایکس کو دا ریفریش کوم ریفریش یې کوي ګورې موس ور سره اوس دا دې ځای کې راځي ښه هغه هم اوکې خو بهرحال دا وګورئ دا زموږ سره داسې سیټ کېږي صحیح ده دغه طریقې سره تاسو په خپله خوښه باندې کولی شئ هر کلر که ورته سیټ کول غواړئ زه بیرته هغه راوړم دغه یو زموږ سره همداسې صحیح دی یار دا پیج ریفریش کړه دا ایچ ور ټیک دی ښه دا بیا نور تاسو خوښه دی کوم کلر راوړئ څنګه راوړئ هغه تاسو بیا ډیفاین کړئ سره ښه موږ دې ځای کې کلیپس باندې خبرې وکړې لیاوټ مو ویلې کیپشن څه شی دی دا کیپشن بیرته مې دا مې زوم آوټ کړه کیپشن کې زموږ سره دوه دانې ویډیوګانې موجودې دي اول په دې ځان پوه کړو دا کیپشن دی څه شی دا ټیبل موږ جوړ کړو اوس یو کس څنګه پوه شي چې دا د څه شي ټیبل دی په دې کې دا ډیټا د څه شي پرته ده دا ټیبل دی یو مطلب د څه شي دی زه درته کوم دا ټیبل زموږ سره د سټوډنټ ټیبل دی بیا د دې لپاره تاسو لیکلی شئ ورته ولیکئ کیپشن سټوډنټس ټیبلز یا ټیبل څه چې تاسو ورته لیکئ دا ریفریش کوئ ډایرکټ زموږ سره دې ځای کې راغی که چیرې ایچ ون چې واخلې هغه بیا بل چیرته ځي دې کونج ته ځي که زه دا ایچ ون کې واخلم خبره خرابېږي په ایچ ټي ایم ایل کې مې ویلې وه زه اوس غواړم دا کیپشن په خپل مطلب نه ښکاري بیخي صحیح نو څه وکړو چې نه ښکاري نو پونټ سایز ورته ورکړه که نه پونټ سایز ورته ورکړه 30 پکسل پیج کنټرول ایس که راشه ریفریش یې کړه دا دې راغټ شو که نور هم ته هغه کوي غټولی شي ریفریش یې کړه لږ نور هم دغه شو اوس تا خوښه کوم سټایل ورکوي او څه ورکوي اوس دا مونږ خو ښه دا خو کیپشن مونږ په ایچ ټي ایم ایل کې میلو په سی ایس ایس کې چې دی په سی ایس ایس کې دې لپاره یو بل څه دې ځای کې موجود دی په نوم دی کیپشن سایډ دلته ورته ولیکه کیپشن سایډ کې زموږ سره دوه ویلیو دی دا کیپشن سایډ ته چیرته وړل غواړي آیا ټاپ ته وړئ که باټم ته
باټم مطلب دا دی د ټیبل نه لاندې دی راشي د ټیبل نه لاندې غواړم اکثر به تاسو ځینو کې لیدلي ټیبل نه لاندې لیکل کیږي د اکثر د کتابونو کې د ټیبل نه لاندې لیکل شوی نو دا بیا تاسو پورې ډیپینډ کوي مطلب تاسو خوښه کله چې تاسو ویب سایټ ډیټابیس چې جوړوي دا چیرته لیکل غواړي کوم ځای کې راوستل غواړي دا تاسو خوښه ده که ټاپ ورته لیکئ که نه لیکئ ډیفالټ ویلی وي ده که اچوئ نه اچوئ زموږ سره داسې شو کیږي بیا هم که چیرې ستاسو زړه نه مني مطلب زه داسې نه غواړم زه غواړم چې دا د موږ سره لیفټ ته لاړ شي کولی شي راشي پیج ښکته راشي او دې ځای کې ورته ولیکئ ټیکس الاین لیفټ چې تاسو لیفټ خوښیږي لیفټ ته ویسئ څنګه چې تاسو مرضي وي څنګه چې تاسو غواړئ چیرته نه کیپشن سایټ کې زموږ سره کیپشن کې زموږ سره دوه ویلي دي ټاپ باټم بس دا دوه دانې دي نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره دا یوز کوئ استفاده کوئ ښه داسې کیپشن سایټ راځو ام پی ټي سیل ته ام پی ټي سیل مطلب څه دی ام پی ټي نوم نه واضح معلومیږي خالی زما سره دلته کوم خالی سیل شته نشته راځو یو سیل به خالی کو څه مطلب سیل خالی کو یو ډیټا ته نه ډیلیټ کو دا ډیلیټ مې ته نه لري که ډیلیټ مې لري که پیج مې ریفریش کړ که زه دا کنټرول اس کما دا وګورئ کنټرول اس دا ریفریش لري شو ورته وایم که چیرې ما سره په دلته کې ام پی ټي سیلز موجود وي یو کار وکړه دا ام پی ټي سیلز راته هایډ کا ام پی ټي سیلز ام پی ټي سیلز راته هایډ کا پیج کنټرول اس ریفریش ولې نه هایډ کیږي کنټرول اس ریفریش ام پی ټي سیلز بارډر دی اوکې بارډر دی ته وایي بارډر مو دلته ورکړی که نه هغه بارډر مونږ سره ښکاري کنټرول اس ریفریش نه بارډر لري شو بارډر مو نه بارډر ټي ایچ تم ورکړی که دا د کمنټ کې بیا موږ سره خود نه ښکاري دا خو بیا بغیر هغه نه هم نه ښکاري صحیح ده دا خو که بیا ته ولیکې که ونه لیکې بیا نه ښکاري دا خو بیا ونه شوه دا خبره زموږ سره کلیر نه شو ام پی ټي سیل دا به زه بیرته بیا کمنټ کم دلته به زه دا ریفریش کم ګورئ ښه سمپل دلته اوس زموږ سره دا کار نه کوي خو د دې کار څه شی دی ښه تاسو صرف متوجه شئ ورته خیر بیا تاسو هم سره کار کوي ام پی ټي سیل کار دا دی کوم سیلونه چې خالی هغه تاسو ته یا هایډ کوي یا شو کوي که چیرې تاسو غواړئ چې لږ ښه مطمئن شئ راشئ W3 سکول ته W3 سکول کې نه پوهېږم شاید دلته کې زه بل رقم ټیبل تشریح کړی وي صحیح ده ټیبلز ته راشئ او دې ځای کې ټیبل او ټیبل کې دا پیج لږ سکرول کوئ دې ځای کې سایز دی نو که دې ځای کې تاسو سایز کولی شئ ډیفاین کوئ سایز صحیح ده او دې ځای کې سایز ډیفاین شوی دی سایز ته که راشو الاینمنټس ته راځو الاینمنټ خو تاسو پوهیږئ چې ټیکس الاین لیفټ ته وړئ رایټ ته وړئ اوکې ټیکس الاین ورټیکل الاین باندې خبرې کوو سټایلز ته به راشو ګورو چې سټایلز کې دلته چېرته کار کړی دی که نه دی کړی الاین اوکې دلته کې یو پکسل بارډر ایچ ور کار شوی دی نشته ریسپانسیو باندې خو موږ وروسته تفصیل سره بیا خبرې کوو چې څنګه یو ټیبل یو شیز ریسپانسیو کو دا د ام پی ټي سیل دلته شته دی دا وګورئ ټیبل هایټ دا وګورئ زموږ سره دې ځای کې دا هایټ شوی دی که نه دا هایټ شوی دا وګورئ هایټ دی لاندې شو کیږي ډیفالټ زموږ سره شو دی دلته هایټ دی څه کار یې کړی دی سمپل بارډر ته لیکلي دي ام پی ټي موږ ته سیل ام پی ټي چې دی مطلب ام پی ټي سیل موږ ته هایټ کا کله چې تاسو ورته هایټ ولیکئ هایټ کیږي صحیح ده او دې ځای کې وګورئ زموږ سره که دا پیج سکرول کوم دلته موږ سره دوه ټیبلونه دي دوه ټیبلز موجود دي کنفیوز کیږئ مه یو دې ځای کې سټارټ شوی دی په دې ځای کې بیرته اینډ شوی یو ټي آر دا دی یو ټي آر دا دی دا زموږ سره ام پی ټي دی دا زموږ سره خالی دی دې ځای کې وګورئ هېڅ هم په دې کې نشته خالی دی خالی صحیح ده دا زموږ سره خالی دی نه دا بیا تاسو وګورئ که دا موږ سکرول کو دا لاندې وګورئ دا هم زموږ سره خالی دی دا خالی دی دې ځای کې ورته لیکلي دي چې دا ماته څو کوه شو کوه ډیفالټ هم تاسو سره شو وي نو دې ځای کې تاسو سره شو کېږي بیا نور د سره دا تاسو کار کوئ صرف تاسو ته مې ښوده چې دلته زما نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي ام پی ټي سیل یو بل کار کو ښه دا کولیپس نه کار کوي یو بل کار کو دا کولیپس به زه ترې نه دا به زه کمنټ کړم ښه اوس به موږ سره انشاءالله چې معلومیږي اوس دا کولیپس که زه کمنټ کړم اوس ښکاري که نه ښکاري ښکاري اوس راځو هایټ ته اوس زه پوه شم دا ځکه چې کولیپس مو لیکلی هایټ یې کا ریفریش یې کا شته نشته
سبا کلیر شو راشي بل یو بل سره راشي دي ځکه یو بل څه ډیلیټ کړي یو بل څه ډیلیټ کوم ای اویلیبل مې لري ک پیج می کنټرول اس ک دا ریفریش کوم ریفریش کوي اویلیبل کوم ځینه ډیلیټ شو لدی ځینه ډیلیټ شو دا بیک گراوند دی صحیح ده بیک گراوند یا خسته دی ځکه مطلب بیک گراوند دی کنټرول زد سپا کنټرول اس ریفریش هایټ اوکې یو بل سم دی ځکه زمونږ سره یو کلیپس کنټرول اس ریفریش کا زمونږ سره ټیبل بیرته منظم شو یو بل دلته کې لاندې ډیټا هم ریموو کړی د چې دا هم شی ریموو کړي ډیلیټ مو د اخر نه ریموو کړی که نه بیرته به ډیلیټ ایټ کم ډیلیټ راشي په اخر کې ډیلیټ بیرته ایټ کړي ډیلیټ مهم دی دې کې ډیلیټ وي اوس که تاسو غواړئ چې دا ډیلیټ ته هم سټایل وکړئ ډیلیټ ته څنګه سټایل کیږي یار دا هم مهم دی که نه ډیلیټ دلته زموږ سره بټنو ته وګوره دې ځای کې دا بټنز دي که زه داسې جوړول غواړم څه وکړم د دې پخوا دلته اول راځو دې ځای کې زموږ سره په دې کې خو به څه نه پاتې که څه نه پاتې بیا ځو هغه کار کوو ورټیکلی الاین ته کار کوو بیا خود کې سټایل کوم ورټیکلی الاین څه کار کوي ورټیکلی الاین کار دا دی چې دغه ډیټا چې دا ټیبل زموږ سره اوس د پاره ډیټا زه یو کار کوم دا ټیبل دا ټیکس الاین سنټر دی که نه ټیکس الاین سنټر به دې ځای کې زه کمنټ کم ټیکس الاین سنټر چیرته دی ټیکس الاین سنټر پیج کنټرول اس ریفریش اوس دا ډیټا چې دا ما سره دلته سنټر ته راغلی سیده ما سنټر ته راوړی خیر زه اوس غواړم دا ډیټا یو بل کار کوم هایټ ورته زیاتوم هایټ دلته کې زه 1500 شپږ لیکم چې تر څو دا ډیټا زموږ سره لږ ګډوډه شي صحیح ده مطلب لږ دې ځای کې زموږ سره دا موضوع تشریح شي صحیح اوس تاسو چیرته غواړئ مطلب دغه دا ډیټا چې تاسو په کوم ځای باندې شو کول غواړئ زه به لږ زوم کم دسې چې تاسو ته ښکاره شي اوس دپاره دا په دې ځای باندې ده که زه راشم او دې ځای کې زه ورته ولیکم دا د اوس دپاره دا مې کمنټ کړه صحیح ده دې ځای کې زه ورته لیکم ورټیکل الاین دا ما ته ټاپ کړه دې کې څو ویلیوګانې موجودې دي دې کې 3 دانې دي ټاپ مطلب بره دې لاړ شي صحیح ده که زه ټاپ ورته ولیکم باټم مطلب لاندې دې راشي پیج ریفریش کې ګوره لاندې راځي کنټرول اس ورټیکل الاین نه دې نه مخکې یو بل پراپرټي شاید یوز شوي وي ټیکس الاین چیرته یوز شوی دی ټیکس مارجن څلورو طرفونو نه سپیس واخلی دی بل چیرته شی یوز شوي بل چیرته دی ریفریش کا نه یو بل چیرته هم څه یوز شوي دی چې دا کار نه کوي مارجن ټاپ له څلورو طرفونو دی دا ټاپ دا خو زموږ سره ټاپ دی زموږ سره دې ځای کې بل څه دي فیملی اوکې سپیسینګز دی ویت دی هایټ دی دام نه دی راشي بارډر دام صحیح دی دې کې مشکل نشته مطلب اوکې داسې کار وکړئ ورټیکل الاین دې ځنه کنټرول ایکس کوي اوکې راوړئ دې ځای کې واچوئ ټیبل هیډ کې کنټرول ایس کې پیج ریفریش کا دا چیرته راغی باټم ته راغی که ټاپ ورته تاسو ولیکئ دا ټاپ ته ځي کنټرول وي دلته راشه ټاپ دې کې 3 دانې موجودې دا د دویمه دا به ټاپ ته ځي اوس ما زوم کړی ځکه چې تاسو ته ښکاره شي بیرته به زوم آوټ کړم ګورئ ټاپ ته لاړې ویډیوګانې ټولې ټاپ ته ځي مطلب ډیټا چې څه موجود دی ټاپ ته لاړ ډېر بد ښکاري خو بعضې ټایم کې تاسو ته که ضرورت و تاسو کولی شئ داسې یوز کوئ لاست ون چې دی یا درېیمه ویلیو چې ده هغه زموږ سره مینس ته راځي کنټرول زیډ میډل ریفریش یې مینس ته راغله زه دام کمنټ کوم او بل دې ځای کې مو څه کمنټس کړل وختي دام راته ان کمنټ کا او دې ځای کې مو هم ټیکس الاین دام پیج کنټرول چې ټیبل بیرته منظم جوړ شي صرف تاسو ته مې ښوده چې دلته زموږ سره ورټیکلی الاین دا شي په دې کې کوم څه پاتې خو نه دي انشاءالله که نه سیلز ته تاسو څنګه کلر ورکوئ په دې خو پوهېږئ دا اوس هم کلرز ورکړل وید هایټ مو ورټیکل راځو همدغه سټایل کوم چې زما سره اوکې دا به زه پیج به لږ دا زموږ سره ډیفالټ سیل وي که نه نو داسې دی چې ټاپ نه ډېر راښکته شوی دی نو لاړ به شي ورته به دا ټاپ نه ته دونه ډېر راښکته شوی ته سل شه به سل به ټیک وي دلته راشه دا پیج ریفریش کړه دونه ډېر مه راکوزېږه لږ نور هم دغه کا یا یو کار وکړه دغه هایټ ته نه کمنټ که یار یا هایټ کمنټ که یا یې کم که چې منظم شي یا لږ کمې که دا څو دی دا 600 دی که نه دا ورته 400 که بس 400 به ټیکي 400 که او دلته راشه دا ریفریش که ریفریش بس صحیح دی منظم دی ټیبل ښه زه اوس غواړم د ډیلیټ ډیټ اویلیبل ته سټایل کوم نو زه داسې کار کوم چې زه دا سټایل په انلاین کې کوم تاسو به څه کې کوئ تاسو به ایکسټرنل کې کوئ را به شي دلته کې ایډیټ ته ایډیټ کنټرول ایکس مې که کنټرول کله چې د کنټرول ایکس کې دلته ورته ولیکه
بټن چې دی ولیکل ته کنټرول وی کا پیج کنټرول اس کرا شه ریفریش کړل ته تاسو یو بټن جوړ شي وګور بټن خو بټن چیرته جوړ شو بټن ما سره په هډینګ کې جوړ شو او په هډینګ کې ز بټن نه غواړم صحیح ده هډینګ کې بټن دی نوی پیج سکرول کړه د لاندې کې دی راشي دې ځکه دا کنټرول ایکس کا دې ځکه ورته ولیکه بټن او بټن کنټرول وی پیج کنټرول اس ریفریش بټن رااله زه د نور تم بټن جوړوم ډیلیټ تم جوړوم ډیلیټ مې دې ځنه کنټرول ایکس کا بټن جوړوم او دلته مې کنټرول وی کا اویلیبل هم بټن جوړوم کنټرول ایکس کا بټن کا صحیح ده کنټرول وی و زما ټایم مطلب خراب نشي یو بل کار کو مدام کنټرول ایس کا ریفریش کوم درې وانو بټن واخیستا درې وانو ته سټایل لیکم یو کلیکو کا کنټرول الټ ډاون ایرو کی پریس کا یو سپیس ورکا سټایل ولیکا سټایل نه بعد ورته ولیکا بیک گراوند کلر بیک گراوند کلر زه ورته لیکم گرین درې وانه به گرین کلر واخلي کلر څه کولای شي چینج کی ها زمونږ سره دی اویلیبل دی گرین وی دا ایډیټ چې دی دا دیم گرین وی و دی وسی ډیلیټ دی مونږ سره ریډ شي نور تاسو خوخه ده چې څنګه کلرز ورکوي صحیح ده هغه تاسو پورې ډیپند کوي زمونږ سره کلرز جوړ شو یو کار کوم دا درې وانه دي ځنه کاپی کوم تاسو به پخپل لیکي زه صرف کاپی اخلم دا وګورئ کچېره تاسو انلاین سټایل کوي مشکل به دا وي چې دا کوډ زموږ سره تکراری راځي خو کچېره تاسو دې ته یو آی ډي چې ورکي هغه به ډیر ښه نو تاسو به دې ته آی ډي ورکي او ماته به بیا ولېږئ صحیح ده مطلب کوډ زه ټول غواړم تاسو به همدا ټیبل یو بل طریقې سره همداسې یو ټیبل به جوړ کړئ منظم او ماته به بیرته بیا ولېږئ صحیح ده یا به ګروپ کې واچوئ دا مې هم دې ځای لیکه سبا تا پرونه هوم ورک راته نه ولېږلی خیر هغې ته راځو ګوره دا زموږ سره داسې شو صحیح ده اوس دا ټیبل د بټن ته سټایل کو بټن ته چې سټایل کې پیج سکرول کا راشه دلته بټن ته اوس دې ځای کې ورته ولیکه بټن ته سټایل ورکا که دا تاسو په یو بیرونی او فایل واخلئ ایکسټرنل دا کوډ به ډېر پاک ښکار شي اوس دلته ډېر ګډوډ ښکاري بټن ورته واچوئ بټن نه بعد ورته ولیکه بارډر ورته ورکا اول یو کار وکړه پډینګ دی واخلي څلور روڼ طرفونه 10 پکسله به زیات وي زما په نظر یاره زیات نه دی بالکل صحیح دی خو بیا هم کچېرې تاسو کم زیات کولی شئ صحیح ده یا که لسې نه کوي 8 یا 15 کوي تاسو څومره ښکاري ډیلیټ چې نه ښکاري پونډ سایز ورته ولیکه پونډ سایز دی 20 پکسله پیج کنټرول اس ریفریش کا ډیلیټ بس صحیح دی او کلر ورته وایټ کا چې مطلب دیم خپه نه شي ځکه چې وایټ شي لږ به خم ښکاره شي او زیر به هم نه خفه کېږي وایي چې زما خبرې ونه منله صحیح شو اوس دې ته یو څه وکړه دا بارډر چې دی بارډر ریډیوس ورته ورکړه څومره یو 4 پکسله بارډر ریډیوس ورته ورکړه پیج کنټرول اس ریفریش او ریډیوس زما په نظر صحیح نه دی لږ دی زیات شي شپږ و اته یې که یار اته یې کو نه اته کې بیا ډېر ګول کېږي بس ټیک دی دا بټن ډېره بده ښکاري ځکه دا بارډر لري څلور وړاندې طرفونه یو کار وکوئ ورته وایي بارډر چې دی یو بارډر نن کا نن مطلب دا چې بارډر دی نه لري که زه ریفریش کړم ریمو ختم شو بارډر ختم شو څومره ښایسته منظم ښکاري که تاسو دلته راشئ یو شی دی سمپل دی ته لږ کوډ موډ لږه خوا دې خوا دغه شوی دی نور تاسو کولی شئ منظم ښایسته هم داسې جوړېږي صرف ما درې واڼو ته سیم کوډ وکړه ځکه بټن دی نو که چیرې تاسو دې ته اویلیبل آی ډي واچوئ هغې ته یو بل آی ډي ورکوئ انشاءالله تاسو سره به فرق معلوم شي که چیرې تاسو دې ځای کې ایشو لیکئ اوس ایشو ته باید بیک ګراوند کلر بیا چینج شي نه که ریډ شي لکه څنګه چې دې کې دی هغه هم تاسو کولی شئ راشي ورته ووایئ ورته دا یو ماته ایشو کا فرض کار یو چې کوي دا اویلیبل لري که دا راته ایشو کا او دلته کلر هم راته فرض کا ریډ کا تر څو فرق معلوم شي د یو سره پیج ریفریش کا چیرته دی دا دی دا وګورئ ریډ شو اخیری ون به هم زه ریډ کم اخیر کې زموږ سره کوم اویلیبل چې دی راشه دا اویلیبل هم ماته دا کا پیج کنټرول ښه دا داسې کار وکړه چې دې ځای کې ورته ولیکه ریډ دلته انلاین سټایل نه منم انلاین سټایل به تاسو نه کوئ ما وکړو تاسو به انلاین سټایل نه کوئ ایکسټرنل سټایل بیروني یو فایل واخلئ آی ډي به ورکوئ آی ډي کلاس یو څه ورکوئ او سټایل ورته جوړ کړئ نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ منظم ښایسته ټیبل په جوړ کړئ کوم څه چې موږ په HTML کې ویلي کوشش کوو هغه په CSS کې ونه وایو HTML کې موږ په ټیبل کې ډېرې خبرې کړې وي اما بعضې شیان نه وي ویل چې موږ همداسې په فارم کې په فارم موږ تقریبا 2 ویډیوګانې موږ ریکارډ کړه هر ویډیو 40-50 دقیقې وه نو موږ به کوشش کوو چې په فارم کې نوی یو څیز ووایو یعنې کوم چې زاړه HTML کې ول هغه موږ نه وایو صحیح ده اوس ټیبل کې موږ ډېرې خبرې HTML کې کړو دلته مې ونه کړلې ځکه CSS کې کوم نوي شیان چې ول کوم څه چې مالته نه دي ویلي دلته به وایو دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل ټیبل همداسې جوړ کړئ ماته یې ولیکئ دا هم هوم ورک